أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. سورة الزلزال مدنية وهي 8 آيات. سورة الزلزال په مدینه منوره کې نازل شوې د مدني سورت دی او 8 آیاتونه دي. اذا زلزلت الارض زلزالها په کوم وخت کې چې په دې ځمکه باندې زلزله راشي نو دا زلزله چې دې ده کې ذکر ده د دې نه مراد کومه زلزله ده؟ په دې کې اختلاف دی. یو زلزله د لومبنۍ شپېلې سره به راځي. د لومبنۍ شپېلې نه مخکې په دنیا کې به زلزلې وي، دنیایي حالات وي، دنیایي ماحول وي او زلزله به راشي. په علامات قیامت کې احادیثو کې د دې زلزلې ذکر راغلی دی. نو دې زلزلې نه دغه مراد دی یا د دې زلزلې نه مراد هغه زلزله ده چې په دویم ځل شپېلې ووالي شي، دا تمام مخلوقات مړه وي او دویم ځل باندې بیا زلزله راشي، د هغې نه پس به مړي جملې کېږي. دویمې شپېلې سره به مړي جملې کېږي، نو زلزله به دغه وخت کې راشي. نفخه ثانیه نه پس چې مړي جمدي شي د ځمکې نه راوځي، دغه وخت کې به زلزله وي. نو احادیثو کې زلزلې 2 ځله راغلي دي. لومړۍ شپېلې نه مخکې دنیایي ماحول کې یا د دویمې شپېلې نه وروستو د قیامت په ماحول کې. په دې ځای کې دا دویمه زلزله مراد ده. په دې صورت کې د قیامت حالات حساب کتاب ذکر کېږي، نو د هغې سره مناسب دا دویمه زلزله لګېږي. چې کله دا زلزله راشي نو د دې ځمکې نه به دا تمامې خزانې چې په دې ځمکه کې پرتې دي دا به راوځي. د دې ځمکې په ګېډه کې انسانان دفن دي، هغه به هم راوځي او دا اول نه تر اخره پورې چې څومره حیوانات په دې ځمکه الله پیدا کړي دي او هغه مړه شوي د هغوی هغه هډوکي او ذرې هم دې ځمکې ته دننه شوي دي، نو هغه حیوانات اب هم د دې ځمکې نه بهر راوځي. یا په دې ځمکه کې چې څومره خزانې الله پاک ایښي دي د سرو زرو، د سپینو زرو، د قیمتي لال جواهرات خزانې په دې ځمکه کې پرتې دي، نو دا ځمکه به داسې په تیزۍ باندې وخوځېږي چې هغه ټولې خزانې به ترېنه بهر راوځي، یکدم ټول به را بهر شي.
واخرجت الارض اثقالها دا اسمکه برا اوباسی اثقالها خپل بوجونه چې هغه انسانان دي که حیوانات دي او کله قیمتي لال جواهرات سره د سپین زر دي ممکنه ده چې لومړنۍ زلزلې سره د دې ځمکې نه د سره زر سپین زر وغیره راوځي خو په مرور د زمانې په تېرېدو د زمانې ګرد غبار پرې وروالیږي او هغه بیا پټ شي نو دا دویمه زلزله چې راشي د قیامت د شپېلې نه پس پیدا کېدو نه پس چې زلزله راشي نو هغې کې بیا دا هر څه دوباره ښکاره شي دا د مرګ نه پس چې جمدي شي او دا خزانې راوځي ځمکه ورته دا خپلې خزانې را بهر کړي په دې کې یو اشاره ده یو حکمت دی پکې هغه دا چې ای انسانه دې سرو زر سپینو سره به تا سره محبت کوو دغه دا ځمکه ډکه د سرو زرو پرته ده سوچ ورڅه کوي پاتې کېږي ګرانه دنیا کې که جمدې او د مال او سره زر او سپین زر د سره ډېر زیاتي خو آخر به ته دې دا به درنه پاتې کېږي بیکاره به شي عیسی علیه السلام یو ځل په سفر باندې روان یو سړی ورسره ملګری شو ته امام ځان سره په سفر کې ملګری کړه عیسی علیه السلام ورته مزر ضرورت نشته مزه راځي نه مینت زاري ورته وکړې بس زمان ځان سره روانه په لاره باندې ملګری شو عیسی علیه السلام روان کړه ځان سره خو دغه وخت عیسی علیه السلام سره درې ډوډۍ وې نو دا سړی خو د دنیا سړی و دنیا تعلق یې نو خېټ هم څه غواړي او عیسی علیه السلام او داسې نور پیغمبران هغوی داسې ډوډۍ ډېره نه غواړي نو دا په سفر روان و عیسی علیه السلام ډوډۍ ته زړه نه کېده دا سړی اوږې شوي دی د هغې درېو ډوډو کې یوه ډوډۍ پټه باندې راواخېسته ویې خوړه عیسی علیه السلام پرې خبر نه شو چې ښه مزل شوی دی او ښه ستړي شوي نو عیسی علیه السلام چې وږي شو نو بیا ورته چې مرګلي هغه ډوډۍ راواخېسته چې راواخېسته درې ډوډۍ وې نو ویې کتل نه یو پکې نه وه ویې مرګلي دا خو درې ډوډۍ وې نو هغه بله څه شوه ویې نیم خبر ویې نه ما ډوډۍ درې راوستې وې که نه نه خو دوه دي ویې نیم خبر دی په هغه خدای مې د قسم چې ته پیغمبر رالېږلي نیم خبر خوړل یې ده او قسم یې وخوړل ویې نیم خبر عیسی علیه السلام یې قضا چې ډوډۍ ونه خوړه بیا راوړل شو څه مزل چې وکړو بیا یې زره اوس کېده چې ډوډۍ خورو داسې ځنګل کې یو اوسۍ و هغې ته اشاره وکړه یې راشه هغه اوسۍ راغله حلاله یې کړله پخه یې کړه څه غوښه عیسی علیه السلام وخوړه څه د یې ملګري وخوړله غوښه وډوکي پراته دي عیسی علیه السلام هغې مړی غوښې وډوکي ته وي وی د خدای په حکم جمدی شو هغه اوسۍ جمدی شوله او بیا ځنګل ته روانه شوله عیسی علیه السلام ملګري ته تپوس کړي چې ملګري هغه درېیمه ډوډۍ څه شوه وی ستا دا معجزه مې ولیدله که نو په هغې خدای مې د قسم چې دا ستا معجزه یې راکړه نیم خبر ډوډۍ مې نه دی بس خاموشي شوه بیا روان شو مخکې یو ځای کې داسې یو دشت دی ځنګل غوندې ځای دی دشت په هغې کې د وړه وړه بادري کاڼي دي د بادري هغه کاڼي عیسی علیه السلام را جمع کړل درې ډېري ترېنه جوړ کړل او هغه کاڼو ته یې سره زر شوی بس یې ورته یې کته ښه مزېدار سره زر ترېنه جوړ شو اوس عیسی علیه السلام هغه ملګري ته چې دا یو ډېرې زما شو او دا یو ډېرې ستا شو او دا درېیم ډېرې د هغه چا شو چې چا هغه ډوډۍ خوړلې ده اوس دې سړي چې ورته کتل حیران پاتې شو ته وایې څه وکړم وی ستا په هغه خدای مې د قسمې چې تا معجزه یې راکړه خو دا هغه ډوډۍ ما خوړلې ده ما خوړلې ده
هغه ډوبني دوه قسمونه لاړه دې قسم دا بچ ما خوړل نو عیسی علیه السلام ته یو ډېرې ستاري او دریم ډېرې دې پټې وګټه چې ډوډۍ دې خوړلې او قسم دې په چې ما خوړل نو دا ډېرې ستا شو او دا دریم زما ډېرې دا مو پس ستا شو مهرباني ته ما معاف کړه زمانه ووړه نور مرګتیا ما سره مه کوه سړی په کې نور خوشحاله شه که خیري درې ډېرې اول یو ډېرې و دویم مې په قسم وګټو دریم عیسی علیه السلام سره عیسی علیه السلام ته روان شو ډېرې ډېره ته ګوري چې خدای دا خو درانه دي چې یو ډېرې وړم نو دا دوه رانه پاتې کېږي نو چې واپس راځم څوک یې یو نه شي حیران ناسته چې خدای څوک هم سوچ فکر کوي په دې کې یو دوه غنډه راغله چې ویې کتل چې سرو زرو ډېرې دي او سړی ورته یوازې ناست دی جوړ حمله یې پرې وکړه راویږي ویې ورته یې خدای ته وګوره وجنه مې ما خو سرو زرو سره کار دی د انصاف خبره ده که یو ډېرې ستا شو یو د ده شو یو زما شو وجنه مې ما درې ډېرې دي او درې کسان هغوی یو بل ته وکتل چې خبره خو سمه کړي دا خو ډېر شي دي عمر دپاره زمونږ کافي دي یو یو ډېر ویې ښځه بس خبره د انصاف ده په دې فیصله شو درې واړه اوس اوږي دي وی مخکې به ډوډۍ وخورو نو چې خېټه کې څه واچوي بدن کې طاقت راشي نو دا ډېري به لږ پاسان اوچت ګودرانې دي نو د هغې نه داسې ورکوټې غوندې کاڼې او د سرو ټوټه یې واخېسته بازار ته یو کس ته یې چې تله شه او داسې نږدې بازار کې لږ کباب ډوډۍ وغیره سره وه هغه سړی چې لاړم نو هغه په زړه کې وایي چې دا دوه ډېري به دوی رانه ولې دي ورګه چې د خوراک شوی راوړم د هغې کې یو پوټې زهر واچوم نو چې دوی دواړه ډوډۍ وخوري نو مړه به شي نو درې واړه ډېري به زما شي او دا کوم دوه یاران چې پاتې شو ډېري سره نو دوی وایي دا دغه بچې دی رانه پکې ولې به حساب کړي چې راشي نو ورته وایي چې ناوخته دی کړه نو دی به څه بانه وکړي نو موږ به ورته چې لا دې ناوخته کړه بانې هم کې را باندې به کړو نو دی به اووه مړه به یې کړو نو یو نیم ډېرې زما شو یو نیم ستا شو دې خوا دوی منصوبه جوړه کړه اخوا هغه ځان د زړه کې منصوبه جوړه کړه چې خوراک یې راوړه پکې زهر ګډ کړله چې دوی ته راورسېدې لکه دا په تا ډېر ناوخته کړی سړي تیار شي خو نو خو پخلی پکار و نو په پخلي وخت لګي چې دوکاندار پخلی که وخت ولګي ناوخته شو ویې لا دې ناوخته کړو دا بانې هم راته کړه چې په دوه کسه یې راګیر کړې ویې و او مړ یې کړ اوس قرار شو چې ځکه خیري یو نیم ډېرې شو بیا دواړه چې ډوډۍ وخوړله لږ ساعت پس زهر اثر وکړه دواړه مړه شو یو دوی مړ کړه دوه په زهر ومړه شو او د سرو ډېري په ځای پاتې شو هېڅ څوک هم نشته چې راشي د دوی تپوس وکړي څومره د پس په دوی باندې مچان ماشي ډمبران لګیا دي دا غوښې شوکوي او خوري عیسی علیه السلام څه زمانه پس بیا په دغه ځای راغی چې ویې کتل د سرو ډېري پراتې وي درې سړي به سره پراته دي بس دقه د دنیا حال دی وی حال دنیا را به پرسیدم من از فرزانه گفت یا خوابیس یا افسانه گفت یا خوابیس یا بادیس یا افسانه حال دنیا را به پرسیدم من از فرزانه یو اخیار سړي نه مې د دنیا د حال تپوس وکړ گفت یا خوابیس یا بادیس یا افسانه وی اگر آتے چې یا خوب دی یا هوا ده او چلېدله یا یو فرضي قصه ده افسانه ده نو دا سره زر او سپین زر دي دا خلک په ځانونه هم وژني او بل هم وژني خو آخر به پاتې شي نو چې ځمکه باندې زلزله راشي او دا ټول مال حال راوځي او انسان ویني دی ورته وګوري دا مال دی چې د دې لپاره ما رور وجلی دی په دې مې رور وجلی دی ورور مې مړ شو مال دغه دی پاتې شو نو زه ورپې څه وکړم په دې مې تربور وجلی دی په دې مې اشنا وجلی دی په دې مې اصل یو مسلمان وجلی دی څه پې وکړم په دې مې اغلا کړی و لاس رانه پرې کړی شوی په دې مې ناحق قتل کړی دی پاتې واخرجت الارض اثقالها واذا ازمکه به د خپل جګر ټوکړې د سرو سپینو هغه کانونه غټې غټې ټوټې بهر راووځي
انسان به افسوس وکړي. دې دپاره دا ټوله جرمونه کېدل، دې دپاره رشته دارۍ کټ کېدی، دې دپاره قتل و قتال کېده، بې ګناه خلک وژلې کېدل، په دې د غله لاس پرې کېده. وقال الانسان ما لها، انسان به وایي چې په دې ځمکه باندې څه وشو، چې دا ځمکه داسې خوځي او زلزله لګي او دا ټولې خزانې را بهر کوي. وقال الانسان ما لها، په دې ځمکه باندې څه وشو؟ انسان وایي یومئذ تحدث اخبارها، په کومه ورځ باندې تحدث اخبارها چې دا ځمکه خپل خبرونه بیانوي. دې انسان په دې ځمکه باندې څه کړي؟ هغه هر څه به ښکاره شي. نو دا ځمکه به وایي د فلاني بنده په ما باندې مونځ کړی دی، په دې ځمکه چې مونځ کوې نو دا ځمکه به شهادت کوي یا الله فلاني بنده په ما باندې مونځ کو، فلانی بنده په ما باندې تلاوت کو، د نیکۍ کارونه به بیانوي، ځمکه به شهادت کوي. او که په دې ځمکه د ګناه کار دې کړی وي نو دا ځمکه به وایي چې همیشه په ما جواري کېده، د جوارۍ پړ به دلته لګېدل او دا ځمکه به وایي په ما باندې دا کار، په دې باندې فلاني ناروا کار کېده، ځمکه وایي فلاني یک ناروا کار کېده، ناحق قتل کېده. نو دا مه وایه چې زه څه کوم او ما څوک ویني، نه، هیڅ څوک هم نشته دی، ته یوازې تنې تنها یو کار کوې، ستا په خیال تا نه هیڅ څوک هم خبر نه وي. او په دې ځمکه چې ته کار کوې نو دا ځمکه خو اټومیټک ریکارډر دی، ریکارډینګ د دې کېږي او څه وخت پس به ته ووینې چې ستا دا کردار به تا ته پوه شي، بیا به منکرېدی هم نه شي. 2004 کې په جمراتو باندې دا حاجیان ورجمع شوي دي، لګیا دي کاڼو باندې ویشتل کوي او یو څو غله لګیا دي، هغوی د خلکو نه امیانۍ کټ کوي، پیسې ترې به راوباسي، غلا کوي. او د سعودي والا د هغوی سره اټومیټک کیمرې دي او هغه اټومیټک کیمرې بالکل ورته مخامخ دي او مخامخ چې کوم ذمه دار کس ناست دی هغه ورته ګوري چې دا فلاني لګیا دی، فلاني ته ورنږدې کېږي او کټنګ کوي، فلاني ورځي او دی خوا سرکاري کسان ورته وایي چې ورشه دغه دی دغه دی فلاني فلاني فلاني، هغې ته د سرکاري کسان جیب چاپېره دي او دوی په ځان نه دي پوهېږي چې ما څوک ویني، خدای دې ویني خو دا سعودي کیمره دې ویني. او لږ ساعت پس 50 کسان ګرفتار شو، را مخامخ یې کړه، موږ خو هېڅ هم نه دي کړی، موږ خو حاجیان یو، د خدای مېلمانه یو. چې هغه سکرین باندې ورته خپل ځان وښوی، دا ته څه کوې، ته ځان ته لږ وګوره، د سترګې ښکته کړي چې او دې لګیا دی، د بل جیب ته لاس کوي، د ده بټوې ته لاس کوي، امیانۍ ته لاس کوي او کټینګ کوي. نو خپل ځان یې په خپله په هغې شیشه کې ولیده چې غلا یې کوله، هېڅ جواب. په دغه ځای کې که د ده دا خیال و چې دا کیمره ما ویني، ده به ولې دا کار کوو؟ اټومیټک کیمره به ویلي، نو موږ د خدای دا کیمرې وینو نه، خو د خدای کیمرې لګېدلې دي، دا ځمکه په خپله ریکارډینګ کوي. ستا د عمل هر څه په دې ځمکه کې محفوظ کېږي او دا ځمکه به بیان کوي، خبرې به کوي چې ده دا کار کړی دی. او ته چې کومه غلا کوې هغه د غلا تصویر به هم تا ته وښي چې ته په دې وخت کې داسې غلا کوې، او که ته په عاجزۍ باندې یو نیک عمل کوې نو دغه تصویر به هم درته وښي چې نن په دنیا کې ته په اخلاص عبادت کوې، هغه اخلاص به دې ښکاره کېږي پکې. دا دې څوک نه وایي چې ما څوک ویني. الم یعلم بان الله یرا، ولې دې پوهېږي نه چې الله یې ویني، هر څه الله ویني. او بیا ستا د خپل لاسونه خپې د دې نه پټېدی شي، لاس او خپې در باندې شهادت کوي.
جب خود بندا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. جب بندا لا سنه پی شهادت کی. يومئذ تحدث اخبارها. لازمك ولدا خبر کی بان ربك اوحى لها. استارغوتا حکم کړی الله وته حکم لګلې چې ازمکه گویا ش خبر شروع کا. دا انسان دا الله سوخته په انسان گواہی وکي او بیا چې کولو شنو چې به داري ولدا شهادت کو فزان شهادت ځانم په خپل د دوزخ له ولدا خبر کولې د الله سوخته وي دا الله سوخته وي انتقنا الله الذي انتق كل شيء. هغه الله گویا چې هر شی له گویاي ورکړي را. حساب کتاب به وشي او د هغې نه پس فیصله چې وشوله نو دا ډلې ډلې به روانې شي. یومئذ یصدر الناس اشتاتا. په کومه ورځ باندې چې دا خلک به ډلې ډلې شي اشتاتا مختلف ډلې به جوړې شي. مختلف ډلې به وي. د قبرونو نه راپاسېدل میدان حشر کې جماعت بندی وشوله. د نیک عمل په اعتبار مختلف ډلې وي او د بد عمل په اعتبار به مختلف ډلې جوړېږي. د غلو ځان له، د جوالګرو ځان له، د شرابیانو ځان له. دا د بد عمل په اعتبار مختلف ډلې او د نیکانو خلقو، د روجدارو، د تقوادارو، د پرهیزګارو، د مجاهدینو، د حاجیانو، د عمرې والا ځان د ځان له ډلې، زکات والا جدا جدا ډلې جوړېږي. عظیمه ډله جنت طرف ته روانه ده، هغې کې خپله ګروپ بندي ده او یو عظیمه ډله دوزخ ته روانه ده، په هغې کې ځان له ګروپ بندي جوړه ده. یومئذ یصدر الناس اشتاتا. څه دپاره ډلې ډلې دي؟ لیروا اعمالهم، چې دوی ته خپل عملونه وښولی شي. نو بدکارو ته خپل بد عمل ښولی شي د رسوایۍ دپاره، نیکانو ته نیک عملونه ښولی شي د هغوی د سرخرویۍ دپاره، د نیکنامۍ دپاره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. بس هغه څوک چې عمل یې کړی دی په مقدار د یوې ذرې خیرا د نیکۍ یرهونه هغه به ویني. نو د خیر نه مراد هغه خیر دی چې شرعا معتبر هم وي، یعنی د ایمان سره وي. نو هغه خیر او هغه نیکي چې سره د ایمان وي نو هغه به مؤمن په قیامت کې وویني چې ما دا نیکي کړې ده. نور خلک به وویني دې بنده دا نیکي کړې ده. او بغیر د ایمان نه که نیک عمل چا وکړو دا اړو نیک دی نه، دا به هلته نه ښکاره کېږي. په آخرت کې داسې نیک عمل چې په حالت د کفر کې کړی دی د هغې اعتبار نشته، آخرت کې به یې نه ویني. اگر چې په دنیا کې به بدله ورته میلو شي او آخرت کې دغه نیک عمل به نه لیدل شي. یو فرشته د اسمان نه ځمکې ته را روانه ده او یو فرشته د ځمکې نه اسمان طرف ته روانه ده. په دې منځ کې دواړو فرشتو یو بل سره ملاقات وشو، یو بل ته تپوس کوي ته څه لګې او ته څه لګې. نو د اسمان نه چې کومه فرشته ځمکې ته را روانه ده نو هغه وایي ما ته الله حکم وکړ چې په ځمکه یو یهودي دی او د هغه وخت قریب دی مري او کب ته زړه شوی دی او د هغه په ګیر چاپېره ټوله علاقه کې کب نشته. ما ته الله حکم وکړ چې هغه له کب یوسه، یهودي مري کب وله یوسه. نو زه ځم هغه له کب وله چې په زړه ارمان پاتې نه شي یهودي کب وله.
دا بله فرشته چې اسمان طرف ته خېږي دې ته وایي ته څنګه راغلی وي چېرته دی وایه نو دا ورته چې په ځمکه یو ډېر نیک بزرګ انسان و چې د هغه تمامه زندګۍ کې د سترګې رب عمر ساعت نافرماني نه ده شوې د هغه ځنکدن وخت قریب شو او د زیتون تیلو ته زړه وشو چې د زیتون تیل اوسکي نو یې ما ته الله حکم وکړي چې فوراً ورشه په تاخ کې مخامخ تیل پراته دي هغه توی که چې دی یې وشي دا نیک بزرګ بنده د زیتون دغه تیل استعمال کړي رانولي بوتل واړوه وایي زه لاړم هغه بوتل مې واړوه او هغه نیک بنده بغیر د زیتون د تیلو وفات شو په زړه ارمان یوړه فرشتې دواړه حیران یا الله دا یو د دشمن دی نو فرشته لېږي چې کم وله یوسه دا بل ولی الله دوست دی هغه ته مخامخ تیل پراته دی چې نسکور ته والیو فرشتې وایي خدایه نه پوهېږو ته په خپلو کارونو ښه پوهېږي په یو ټیم پوهېږه په دې باندې چې دې کې راز څه دی الله پاک د دواړو دغه راز بیانوي وایي دا یهودي چې دی نو ده په دنیا کې چې څومره نیک کارونه کړي دي نو ایمان پکې نشته نو هغه قبلېږي نه خو په دنیا کې د ټولو نیکو بدله مې وله خلاصه کړې ده هر څومره نیکي چې کړې ده نو په دنیا کې مې وله بدله خلاصه کړې ده خو یوه نیکي کړې ده او ما د هغې بدل خلاص کړی نه دی او د وخت پوره کېږي نو هسې نه که چېرې دی اوس مړ شي نو هغه نیکي به دی اخرت ته راوړي نو زه خو غیر خیرتي بادشاه یم زه خو د بدن د چا بدل پرېږدم نه نو ده له به آخرت کې زه له دې ثواب ورکړم نو ده کې خو ایمان نشته نو ثواب به له څنګه ورکړم ورې که د دې اخري نیکۍ بدله وله خلاصوم یا د کب ته زړه شوی کب به ورکړم دی د هغې نیکۍ بدله شوله آخرت ته به تش تور راشي نیک عمل به ورسره ني دا د یو تراز بیان شو او دا بل بزرګ ولی الله چې نافرمانی یو ساعت نه ده کړې اوس د ده ځنکدن دی او د زیتون تیلو ته زړه وشو د ډېر نیک اعمال کړي دي او په هغې ډېرې درجې میلو شوي دي خو یو خاص درجه پاتې ده هم د ده په نصیبه کې ده هغې لپاره ده لاسې کړي نه دي نو دا په زړه چې د زیتون د تیلو ارمان راغی او ده اونسکل دغه تیل نو دی په هغې باندې خفه شو خو په دې خفګان یې صبر وکړ نو د صبر په عوض کې هغه اوچته مرتبه اوس ده ته به میلاوېږي نو ټول درجات عالیه به ده ته میلو شي نو د یو یهودي پورې خبره کوو چې ده نیکي کړې ده او آخرت کې به یې ویني نه ځکه په دنیا کې وله بدل خلاص کړ او نیک بنده که په دنیا کې په څومره سختي راځي دی په صبر کوي درجات عالیه پرې میلاوېږي نو فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا پس هغه څوک چې عمل وکړي مثقال ذرة په مقدار د یوې ذرې خیرا د نیکۍ یرهو نو هغه به وویني نو د دې نه مراد هغه نیکي ده چې په حالت د ایمان کې کړي وي او الله قبوله کړي نو هغه به آخرت کې وویني بغیر د ایمان نه که چا ډېره نیکي وکړه هغه معتبر نه ده لیدی به نشي یو مؤمن چې هېڅ نیکي هم نه خو صرف ایمان یې راوړی دی نو دا ایمان هم اصل عمل صالح دی او دا ایمان که ډېر لږ دی هم دا ضایع کېږي نه او دا په بدل کې چاله ورکېږي نه دا نور نیک عملونه د ګناه په وجه بل ته میلاوېږي شي د یو کس نه به نیک اعمال واغېستی شي چا نه مال خوړلی هغه له به ورکړی شي د چا یې غیبت کړی هغه له به ورکړی شي د چا یې بېعزتي کړی هغه له به ورکړي ایمان به چا اخلي نه الله چې دا ده له په بدل کې ورکړه ایمان دغه مستقل ځان له حق د الله کې اخلي نه ایمان ځان له مستقل نیکي ده نو ایماندار که هر څومره ګناهګار دی او په جهنم کې ډېر وخت دی خو د ایمان د برکته ده دوزخه به راوځي جنت ته به ځي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه او چا چې عمل کړی وي په مقدار د یوې ذرې شرا د بدۍ یرهو نو دا به وویني د دې شر نه مراد هغه شر دی هغه ګناه ده چې بنده کړې ده خو توبې ته نه ده ایستې نو آخرت کې به یې وویني او که توبه وویستله نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکی د ګناه نه داسې پاک دی لکه چې ده ګناه کړې هم نه ده
او دا عمل نامې نه خدای داسې لري چې فرشتو ته هم پته نه لګېږي چې د ګناه کړې ده الله پې فردن اچوي او خو چې د کمې ګناه نه توبه نه ده کړې وړه ده او که لویه ده آخرت کې به خامخا هغه ګناه مخامخ شي دی به هم وویني او خلک به هم وویني دې وجې نه پیغمبر علیه السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایي وی داسې ګناهونو نه د بچ کېدو اهتمام کوه چې هغه وړه او سپکه ګڼلې کېږي د هغې نه د بچ کېدو اهتمام کوه ځکه د الله د طرف نه په هغې باندې ګرفت شته نیول په هغې باندې شته اذا زلزلت الارض زلزالها فکمرت چې د ازمکه وخوځېږي په خوځېدلو سره زلزله پې راشي واخرجت الارض اثقالها را اوباسي د ازمکه خپل درانه بوجونه که هغه زنده مخلوق چې وفات شوی دی هغه وي او که نور خزانه د قدرت پدې کې به راوباسي وقال الانسان ما لها وایي به انسان ما لها په دې ځمکه باندې څه شوي دي یومئذ تحدث اخبارها فکم ورځ چې دا ځمکه به خبرې کوي بیانوي به خپلې خبرې تحدث بیانوي به اخبارها خپل خبرونه بأن ربك أوحى لها فدي وجه ستا پروردگار اوحى لها دې ځمکې ته حکم کړی دی چې بیان وکړو دا ارسه وباسه یومئذ یصدر الناس اشتاتا فکمره چې شي به دا خلک ډلې ډلې مختلف لیروا اعمالهم چې دوی ته اقول شي د دوی عملونه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره پس هغه څوک چې عمل کوي مثقال ذرة په مقدار د یوې ذرې خیرا د نیکۍ یره نو هغه به وویني ذره دې ورکوټې سورمېږي ته هم ویلې کېږي که دقه عمره وي دا ورکوټې سورمېږي چې په اسانه په نظر ښکاري نه نو که دقه عمره نیکي چا کړي نو هغه هم ښکاره کېږي یا ذره د کمرې دا ور چې بند وي پکې دننه توره تیارې وي او داسې چې ته روشندان کې یا ورکې یو نوې درځي او د لمر رڼا په هغې باندې د کمرې ته راننوځي داسې یو راډ غوندې جوړ شي د رڼا یو راډ په دغې رڼا کې داسې نري نري څیزونه خوځي راخوځي دغې ته وایي خاکي ذرات دا د خاورې هغه ذرات دي چې په هوا کې الوزي بغیر د دغه رڼا نه اکثر ښکاره کېږي نو دومره واړه دي نو که دغه عمر نیکي چا کړې نو هغه به هم ښکاره کېږي د دې خاورې هغه ورکوټې ذرات که د دې نه وړی نه به هم ښکاره کېږي خو د انسان په ذهن کې د دې نه ورکوټې بل شی شته نه هغه زمانه کې نو د دې نه ورکوټې اوس خو جدید آلات راووته دومره واړه واړه څیزونه چې د پخواني خلکو ذهن کې نه راځي چې دا به هغه به اوس ښکاره کېږي فمن يعمل مثقال ذرة پس هغه څوک چې عمل کوي په مقدار د یوې ذرې خیرا د نیکۍ یره هغه به ویني ومن يعمل مثقال ذرة هغه څوک چې عمل کوي په مقدار د یوې ذرې شرا د شر یره نو هغه به هم ویني دا صورت پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د دې تلاوت که چا وکړو نو د نیم قرآن عمره ثواب پرې خوشي اذا زلزلت نصف القرآن دا صورت نصف قرآن دی یعنی که دوه ځله دې دا اذا زلزلت الارض ووي دوه ځله دې ووي نو د پوره قرآن د تلاوت ثواب به پرې خوشي او دا قل هو الله احد سورة اخلاص که دا دې درې ځله ووي نو د یو قرآن د تلاوت ثواب کېږي سلسل قرآن ورته وایي 1/3 مثل قرآن او دا قل یا ایها الکافرون که دا دې څلور ځله ووي نو د یو قرآن د تلاوت ثواب دې کېږي دې ته ربع القرآن وایي دا مختصر صورتونه دي او په لږ تلاوت کې د دې ډېر لوی اجر او ثواب کېږي
داسې مختصر صورتونه د احادیثو کې راغلي دي چې په 15 منټه کې د هغې تلاوت وکړي نو د 19 قرآن ثواب به دې پوه شي. او داسې آیاتونه شته چې یو آیات ولولې نو د 1000 آیاتو د لوستلو ثواب دې پکې کېږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.